شهاب ډوزمار راولي چې څوک راولي دلته راواله دلته ځوانان ناستي سړي بیا در باندې راځي بیا دې سم ډزوي نو ګوره درته معلوم دي د هغو خطرناک او غصه درته معلوم هم ده درته معلوم دي چې هغه کله غصه سي بیا دې معافوي نه بیا دې بخښي نه شه ملګرو صرف شی ډبلوي دلته به ځان څوک را رسوي ملګرو تکړه سي یو سل یو سل شل باندې شی ډبليږي ملګرو صرف دغه ځان څوک را رسوي ګیپ ډبل کوي صرف شاهین مننه ګیپ ډبل کوي ملګرو تکړه شي ګیپ ډبل کوي ډي جي علي خان مننه څنګه رئیس مننه اول غواړي بل مننه لیټ عبید الله یو کمنټ وکا لیټ شه هیڅ خبره نشته بیا هم ته منګټو ډبل ټاک کوي بیا هم ته تا ته منګ لیډ بیا هم برابر وډا ځکه دوست را بيداري تو درې ځا مینوال لږ ماته چارجینګ راکې عادل مننه راولي جار زه مجرم 302 یم 302 منی شه تا نه منګ جار سم 2 منټه پاتې دي چې 1 منټ ما خزانه ته چیرې ورکې ظالم هغه ما خزانه ته چیرې ورکې چې زلته په سکرین باندې ډیلک شي نه هغه پوي سي چې دا د دې د زړه چارج کم سو بیا وېدار پاتې دي چې اخیری سکه پورې نه د زړه په وینو باندې نه ساتي د زړه په وینو ځکه اوس کوي وتختلو Ahmad Jan تختمو دلته ځان یالي سپورټ می گایز کم اون لیډ ور غټ ورکې لیډ پورا دوري وګور یوټیوب میرا چې کم ټیم بڑا کای دعا دا کوا چې زما دلته د زړه چارج نش کم سي چې دا چارج پورا سی بیا زه په خدای قدرتي را به اداره سماغه خو باغ زیارت خان هغه خوب راته ولاړ سي هغه خوب بیا ختم سي ابھی مجھے خوب نہیں آئے گا والله کا جائے مجھے خوب ابھی نہیں آئے گا کسی بھی صورت میں نہیں آئے گا والله کا من هار نه منو دلته واس پتا برشمن د ځان تیار ساتي ته زیارت خان ډی ته شو ډیتا اور اکشن تاسو ته واشه چې دا اکشن درتل باید چې دا رقم شورې لکه کټ پتلی نه ښه چې بل خبر ونه کې اخري سکند پورې ما زیارت خان رنگ خراب زیارت خان پورا خراب سوال کې وای چې کله پته شو ونی به الک دی وای سوار دی خطا سو ته وبره اور خرابي بډای تو ورته الله دې رکه اوس بیوشي را باندې راسي اله ورته وبره اور الله طبيعت می خراب سو الله صاحب नूरानी गिलास ऊपर आओ नूरानी गिलास पानी पिलाओ मुझे प्यास लग गई मेरे सर पे चक्कर आ रहे अल्लाह वापस सर चक्कर आ रहा पूरा का लीट पूरा का दिए तो जवाना ما خانان ورجلی دي زه مجرمه 302 یم منی تاخو به منی په زور می در باندې منلې چش منی اوس به زیارت خان حالا شایسته ستایلیش بوای د چاله आवाजونه وکړه که زیارت خان دی خدای بخینه کې دی ته علاقه چې زیارت خان دی ته سی به ما سره پس وځي د چاله आवाजونه وکړه پورا ډول سواز بکای ډول سیو درځه خبره وعلیکم السلام خبره واوره یو میچ وګټو یو می وګټو خبره واوره څنګه سپسترګه میچم زو وګټم خبره واوره وای چيله چوپیری پورا دوله سپیره بکای زی صاحب مدلته زی صاحب نه غواړه ناری بکای اختر را نږدې دي د اختر دي ته دي مڅم جو الله دې نه کوي که شهید په پولیسو راځ روان دي مشټو در باندې ناستي وا موړ مرګرو لایو شیر کوي راځي دلته راځي وزن در باندې زیات دی پورا 950 کسان دي په سر لوړ ناشته اوړه ځا کله خبر 9,500 دی راشي راغله تلک خبره بوج تر بوج لاندې دباو ځه ستاسو څنګه براو صبر وکړه تاسو براو نه لري به غالبا نه سره کوي ماشه شایسته وکړه دا رقم نه لایف شیر کوي کم لایف شیر کوي دای غبراو ګور
څومره په قره کې درته اواز کوم ته بیا هم نه منې ځه دا یو دوه لږه جذباتي کوه دا څه ښکاره لکه تر څو هغه جذباتي خو چیلې نارې وایي که نه هغه پیس نارې وایي ته بس هغه نارې وایي دا په چیله او په چیلې باندې سامان دا دي کله به موږ د رښتیا دا قرباني ته بیایو هوا شابه څلور پنځه شو نه درې څلور پنځه شپږ اته نه مننه شپاړس ځل مې درته وکړو ملګرو یو په 50 باندې شی ډبلیږي ملګرو تکړه شي یار 50 باندې شی ډبلیږي 50 ګلان باندې ډبلیږي ملګرو تکړه شي چې یو ځل ډبل شي کنه 50 باندې ملګرو تکړه شي 50 باندې خبره واوره تباسي دغه خبرونه شیر هغه نه زړه عادل مننه ثانک یو هیڅ خبره نشته بیا هم نه ګټو ته نور څه ډبل ټاکوي مارګرو ډبل ټاکوي په خوده د سلیواني ګټر بوس دا سره وسوله چې دې ته په بیا ما چې ټول ټیک ټاک راواله ته ټول ټیک ټاک راواله ته میچ وګټه کنه یو مینه ګټل یو دی وګټه تاسو مل قران دا راسي مو شرم او چې لکې وکی او دلته راسي چې مسکان جاني مال کې کړي د دواره ته چې دا لکې به درته لري تاسو مل قران ته یو میچ ګټل یو دی ګټل یو تا وګټه یو ما وګټه وعلیکم السلام ما خانان وجلی دي سلامونه عزیز څنګه جوړ ملګرو تکړه شي په خوده بوکسر سلامونه درتا غرتا دلته ځوانان ځان راځي یاد ساته وعلیکم السلام شایسته سونګ خو لګو مله ځوانان ځان راځي ته یاد ساته دلته یاد ساته پیښ अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी दिल ډبل ټاکوي دا دې ټول ټیک ټاک راوړي دا دې موږ میچ وکړو دا څه پدې خو نه ده چې یو میچ وګټو یو ما وګټو یو دی وګټو دا څه دومره خبره نه ده نور وګټو مننه عادل ثانک یو تا تر ژغه په قران سونګ سم دی زه خو تا د میوټ کوم وعلیکم السلام سیدو څنګه جوړې وعلیکم السلام افتخار مننه ثانک یو تا باندې موږ پنیشمنت کوو ښه یاد ساته دا تیرې ورسو ما چیرې زما مینوال حق حالي مټي راستوي خانه خراب او سپورټ می مټي پرېږدي مټ باندې مڅکو